ستا په قسمت کې نشته ته بدبخت یې نو دا خوش قسمت له دې نه مه محرومه کوه موږ ته لار راکړه موږ ورسوه موږ له انتظام وکړه زمونږ د زړه اواز جوړ شه او چې نه رسې نو ته به خدای له جواب ورکړې زه به خپل رب ګواه کړم چې ربه ماتې مطالبه کړې وه چې موږ له راکړه لار دې ورته د پرېښودو درېیمه خبره همدا ده چې د سینټ په فلور باندې مشتاق احمد خان صاحب درته وکړه چې ما او زما پارټۍ موږ له سهولت راکړه موږ دا خلک دلته راولو ایرونو دا متاثره خلک دا د امت مسلمه دا صرف 30 لکه خلک دی څومره دی چې 30 لکه موږ د پاکستان خلک 25 کروړه یو 25 کروړه یو زمونږ د کراچۍ آبادي 2.5 کروړه ده دا موږ په خپلو کورونو کې ځان سره ساتلی شو موږ زه سینیټر مشتاق صاحب چې موږ او زمونږ پارټۍ او موږ عام پاکستانیان او مسلمانان دا عهد کوو چې موږ یې په خپلو پیسو باندې راولو موږ له سهولتکاري راکړه موږ له سفارتکاري راکړه د جاز ټکټ ورله الو والله العظیم خپل کور وله خرڅومه خپل جایداد وله خرڅومه دا خپل وروڼه دې ظلم ته نه پرېږدمه او دقه شاتې بګ او تاسې ټول او زما او ستا نه ډېر مخلص مسلمانان په دې پاکستان کې موجود دي چې زما او ستا نه پکې هغه ډېره قرباني ورکړي په دې خپلو پیسو باندې دغه زخمیان راوړو